نو بیا قاری صاحب کوپنۍ راوړه غباره چې ورته وایي او وی زه به دا پړسومه او څومره چې دا پړسېږي د دغه هلک خېټه به پړسېږي او د دې ډزېده د هغې د خېټې ډزېده موږ یو ځي ته تللي وو د زموږ دا خلک کوم د دغه مولیانو سره عادت شوي دغه قصو والو سره موږ یو ځي ته تللي وو نو هلته چا د دیره کې د چا نه څه ۴۵ زره ریاله دي کسو پټ کړي وو نو هغه کس وایي چې زما په دیرې په دې کسانو شک دی ما ته وایي ته هم راشي زه هم ورغلم نو هغه نور مولي هم پکې هم راغلي اوسو نو ما خو دې ساده خبر عام وکړه به الله یاره په کار ده او که دا چا اخیستي نو واپس یې کېدی او هېڅ خبره نه ده ورځ دوه څو ورځې موقع درکړو دا پیسې واپس راوړې خپل ځای کې کېدی دا خو لوی جرم دی دا او که بالفرض دوی دله قسم درکړو نو دا بیا بله تباهي ده ځکه چې د الله کتاب معمولي خو نه دی که که په دې دله قسم درکړو نو هغه مولوي صاحب ما ته اشاره وکړو ته صبر دا وایي داسې قسم هم نه دی چې موږ به تاسو درکړو خبره به ختمه شي دا وایي لویې خبرې دي دا به وایي موږ کنده کنو اول به کنده کنو او څاروی به حلالو او څاروی چې کم حلالو کړو د هغه نه به څاروی خو پکې لازم حلالي دا خبره به کوي مولیان څاروی حلالول چرګه حلالول وینه تویول نو بیا به موږ څاروی حلالو چې څاروی حلال کړو نو د هغې سرمن به بیا موږ پته نه چې دا سړی به په سرمن ودرېږي که دا سرمن به د سړي په سر پرته وي داسې قیصه ده او دا سړی بیا په دې کنده کې ودرېږي او بیا به موږ قرآن د ده په سر ایږدو او بیا به موږ دله قرآن ورکوو او قرآن د ده په دروغو خوراک او د ده ډزېده او دی به داسې شو دی به داسې شو یاره سبحان الله لکه څنګه د ده دا خبرې ګډې وډې وې خو په دوو کسانو باندې خوله روانه وه او داسې خوله پرې راغله چې تاسو څه ووایم بس بیا هغوی اشاره وکړې وې مولوي صاحب موږ څه خبره کول غواړو نو هغه دوه وو هغوی به وایي چې بیا دا کار موږ کړی دی او موږ به دا پیسې راوړو په طریقه به یې کېږو نو اوس دا طریقې نشته که نه دا هسې دغه هم دی لکه هسې یو خبره مخې ته راغله چې دا بعض مولیانو دی بعضو قاریانو د خبرو توګه ډېر عجیبه عجیبه چلونه به کوي دا اوس د دې کسانو د یرولو لپاره دا و چې وایي قسم به موږ ورکوو دا سړی به کنده کې ودرېږي سرمن به یې او سرمن به له پاسه به قرآن وي نو هغې یو ملګري ما ته قصه کوله وایي موږ مدرسه کې سبق ویو نو مدرسې سره خوا کې باغ و د شلتالانو باغ یې ووي که د بل څه ووي ما ته اوس یاد نه دی نو هغه دا خو د مدرسې د طالبان دي چوټي موټي وشي واړه دي واړه خو وران دي نو هغه چې ته څوک پکې هغه باغ ته وړېدلي دي او د هغې نه خوراک کړی وایي بس لږ صاحب بعد جو هغه باغ والا راغی وایي چې جي قاري صاحب ته وایي چې بهی ستا طالبانو چې دی راغلي دي او کار یې وران کړی دی نو وایي دا چا خوړلي دي استاد بیا ډېر غوسه و ځکه شکایت وشو وایي دا چا نوم نه و هېڅ چا نوم نه و وایي موږ ته خو هغه هلک معلوم و خو موږ هم نه خو ځکه چې ملګری دی زموږ اکثر د سکول کې د مدرسو کې دې کې دا ملګري د یو بل حل دا نه وایي استاد ته نو بیا هغه قاري صاحب کوپنۍ راوړه غباره چې ورته وایي او وی زه به دا پړسومه او څومره چې دا پړسېږي د دغه هلک خېټه به پړسېږي او د دې ډزېده د هغې د خېټې ډزېده نور خو تاسو ولې نه وایي هغه بیا هم ویلي وو دا قیصه ورته ګپ ښکارېده هغه په رښتیا د دوکان نه کوپنۍ راوړې د غباره نو دغه ملګري ما ته قصه کوله چې هغه به هلته پوکې ورکوو نو زموږ هغه ملګري باندې به خوله راماته شوه ښه ډېره چې غریب خو یېره کوو او موږ ته خو معلوم و چې دا دی وی چې دې نیمې ته ورسېده دا غباره که وی هغه راپاسې وي نور ډزېږم وی
نور ډزېږم وایي ما خوړلي دي ما. نو هغه په دې طریقه یې راونیو. که دا چلې ورسره نه وي کړه خو حل نه وي. نو دې بعضو مولیانو بیا د قسم خوراک دپاره سمې کیسې جوړې کړي، دا به په دې طریقه خوري او دا به قرآن راغلی او دا به داسې. دا هم کافي ده چې یو سړی صرف په خوله باندې ووایي چې زما دې په قرآن باندې قسم وي، بس که ده دا کافي ده. په دې لاس یخودو ته ضرورت نشته، د دې په سر یخودو ته ضرورت نشته. قرآن کریم دې دا قصې ورسره مه کوه، قسم وکړه خبره ختمه شوه. او ته چې چاله قسم ورکوې یری، نو د الله عظمت ورته بیان که، د الله عظمت. لکه موږ لیدلي دي د محکمو کې بعضو مسلو کې ملګرو سره تلي راغلي، نو دا قاضیان او علما چې قسم ورکوي د هغې د بعضو طریقه داسې چې انسان ته د الله د عظمت څومره یاد کړي. نو کله داسې شي که هغه دروغجن بس د قسم نه بیا د هغې شي نه خورم. لکه داسې ورته ووایي ته قسم خورې په هغه رب باندې چې د اوه اسمانونه یې پیدا کړي، د اوه ځمکې پیدا کړي، ته یې پیدا کړی، مخکیني پیدا کړي. ته قسم خورې په هغه رب باندې چې اوس ته ویني، ته قسم خورې په هغه رب باندې چې اوس تا اوري، ته قسم خورې په هغه رب باندې چې قیامت به راولي، ته قسم خورې په هغه رب باندې چې تا سره به د هر څه به حساب کوي. او دا قسمه خبرې ورته کوي. نو که چېرته د هغه په زړه کې اکوادې خو هغه ویرېږي چې مؤمني. خطا خو د هر انسان نه کېږي چې کله مؤمن مسلمان سړی او په زړه کې د الله نه څه نه څه یېرېږي، بس هغه په یېره کې راشي. نو دا یو فایده مې ذکر کړه.